دا ورو سوال کړی دی چې یو کس راته دا حدیث بیانو چې پیغمبر ویلی دی چې زه په خپله روزه کې په خپل قبر کې ژوندی یم او چې څوک په ما درود وایي زه یې اورم نو دې څه حدیث دی الجواب دا نن سبا اسانه طریقه راوتې ده چې بس څه لیکې ولیکه او لاندې بس ولیکې حدیث شریف او زمونږ پښتنو ته خو چې د څه ورمخې ته کړو د دوی کار دی مخکې رسول یو پیغام ته بغیر تحقیقه مخکې رسول غواړي زمونږ پښتنو ته یې ورواچو دا داسې قوم نه دی چې دا به تپوس وکړي چې لکه دا څنګه که هغه دنیوي امور دی او که هغه دیني دي دا څنګه ولی نه دی د له مخکې څه خبر نشر کوي یو دا مشهوره شوې ده بس د علي رضی الله عنه وینا تاسو ولیدئ دا ډېر نشر کېږي یعنې څه خبرې لاندې ورته لیکلې وي حضرت علي رضی الله عنه فرمایا پښتو کې د علي رضی الله عنه وینا په هغه به سیم څه تپلي دي او د هغې یو وجه دا ده چې یعنې د شیعګان روافظ دوی خو ډېر ډېر څه په د خپل دین کې بلکې د هغوی ټول دین چې د هغه ډک وسلې دي خو هغه سنیان چې هغوی د خپل دین نه دي خبر هغوی د هغوی خبرې رالې او مخکې نشر کوي او د دا پته هم نه چې زه څه نشر کوم هر څه چې نشر کوئ که دنیوي او که دیني ښه پوره تحقیق کوئ او بیا چې دیني ابوبکر صدیق رضی الله عنه به وي ګوره څوک دی ابوبکر صدیق وی کم اسمان به ماله سوری راکړي او کم ځمکه به ماله ځای راکړي چې زه ووایم هغه څه د الله په کتاب باندې چې هغه به هغې کې نه وي کم اسمان به وي ما پټ کړي کم ځمکه به ماله ځای راکړي د الله نه ما څوک پټ کړي چې زه جوړ کړم په الله باندې هغه څه چې هغه الله نه وي ویلي دغه شان پیغمبر باندې په عام سړي دې دروغ جوړ کړو دا هم ګناه ده د دروغ خبر دې نشر کړو دا هم ګناه ده او چې بیا د دروغو نسبت دین ته وکړي دا به ګناه نه نو حدیث شریف ته ځي خو اول حدیث شریف خو وګورئ چې حدیث دی او که نه دی دا حدیث چې کوم دی ورور ذکر کړی چې وایي چې پیغمبر وایي چې زه ژوندی یم او اورم درود چې څوک یې وایي دا د حدیثونو د کتابونه چې څومره پراته دي په دې سره دا نشته که ده ته چې ته معلوم وي موږ ته دې وښایي دا ښه صحیح حدیثونو کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې چې کله څوک درود ووایي الله یې ورته رسوي څنګه یې ورته رسوي د امام ابو داود یو حدیث راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي کله چې څوک په ما باندې سلام او درود ووایي الله زما هغه روح را واپس کړي حتى أرد عليه السلام چې زه د دې سلام جواب ورکړم دې حدیث نه دوه خبرې ثابتې شو یوه پیغمبر مړ لکه ژوندی دی څه دلیل دی چې مړ دی وایي الله دا روح را واپس کړي نو څنګه بیا دا پیغمبر وایي چې زه په قبر کې ژوندی یم چې څوک درود وایي زه اورم دویمه دا خبره الله یې ورته رسوي که الله یې نه رسوي نو پیغمبر یې نشي اورېدی څه دلیل دی نه بل حدیث کې دی خو دې کې نه دې کې څه دلیل دی چې الله ورته دا وراورئ ستاسو ذهن ډېر کمزور دی د حدیث کې صرف ما ته د حدیث یو پیري وایي ترجمه ما چې اوس د حدیث وایي څه نو دې کې دلیل کوم ځای کې دی چې الله یې ورته وراورئ الله ورته دا روح واپس کړي ستاسو ذهن کوم ځای کې دی که الله ورته دا روح نه را واپس کړي هغه اورېدی شي نشي اورېدی یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د جمعې په ورځ په ما باندې درود ډېر وایي ستاسو دا درود الله ما ته پیش کوي صحابه کرامو یا رسول الله زمونږ دا درود څنګه الله تاسو ته پیش کوي تاسو خو به خاوري شوي یئ نو هغه ورته ان الله عز وجل حرم على الارض اجساد الانبیاء الله حرام کړي په ځمکه باندې د پیغمبرانو د جسدونه د پیغمبر بدن نه خاوري کړي یو حدیث کې داسې راځي چې داسې ملائک دي هغه په دې الله پیدا کړي دی لدي
چې څوک درود او سلام وي هغوی رسوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خلاصه د خبرو هغه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قبر کې دنیوي ژوند په اعتبار سره هغه مړ دی، وفات. یعنی داسې نه دی ژوندی څنګه چې موږ ژوندي یو. که ژوندی دی نو په کوم ژوند ژوندی دی؟ برزخ. ښه د برزخ په ژوند باندې خو هر سړی ژوندی دی که نه؟ یعنی څوک چې مړ شوی دی برزخ کې نه دی؟ او کافران هغه هم برزخ کې دي، هغوی هم د برزخ ژوند تېری کوي. پیغمبر که ژوندی څوک داسې وي چې د برزخ په ژوند کې ژوندی دی، دا خو واضحه، دا خو ټول موږ منو. دنیوي چې کوم ژوند دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم شوی. نو څنګه پیغمبر ته دا واپس کېږي دا سلام او درود، او څنګه هغه جواب ورکوي؟ او دا داسې کې دوه خبرې یادې کړي. یوه چې قرآن او حدیث راورسي څنګه موږ به نه کړي، غاړه به ږدي د الله او د الله پیغمبر خبرې ته. نو دویمه آیا د برزخ ژوند داسې دی لکه څنګه چې دنیا دی؟ نو ته څنګه د برزخ ژوند قیاس کوې په خپل ژوند باندې چې څنګه؟ زما او ستا د ژوند په دنیا کې دا یو بل ژوند دی، برزخ کې دا بل ژوند دی، آخرت کې دا بل ژوند دی. ته به دا ژوندونه په یو بل نه قیاس کوې. لکه اوس یو سړی دا ووایي چېرې دا څنګه په آخرت کې چې سړی به یعنی حدیث کې راځي چې څوک جنت ته لاړ شي د ده به یعنی دا ګندګي به د ده د بدن نه نه وځي، دا ډکې میچازې تشې میچازې. سړی څنګه ته څنګه په دې وایې ځکه چې ته د آخرت ژوند هغه ته قیاس کوې په کوم ژوند؟ د دنیا په ژوند. دې ځای کې ته خطا شوی، ستا د غلطۍ بنیادي وجه هغه دا ده. او که چېرته ته دا ویلی چې د آخرت ځان له یو ژوند دی، نو بیا به دا اشکال ستا زړه ته نه راتلو که نه زما دا خبره غلطه ده. د برزخ ځان له یو ژوند دی، کیفیت د هغه ژوند چا ته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. ما ورته په هغې کې دومره خبره کولی څومره جدي خبرې پیغمبر راته څه ویلي دي موږ یې ووایو، الله راته څه ویلي موږ یې ووایو، هغې نه اخوا موږ خبره نه شو کولی. ځکه زه بار بار تاسو ته وایم او څو درسونو کې مې ویلي چې برزخ باره کې دوه قسمه خلک خبرې کولی شي. نه یو چې الله ولا خبر ورکړی، دوه قسمه خلک دي. یو هغه سړی د برزخ ژوند باره کې خبره کولی شي چې الله ورته وحي کړي، هغه پیغمبران دي. دویم یو سړی برزخ ته لاړ شي، برزخ ویني او بیا دنیا ته راشي او بیا خلکو ته بیانوي، دی خبر ورکولی شي. خو داسې کېدی شي پیرانو میرانو کې ګوره خلک راځي واپس نه راځي، دغو کې یو راګیر کړي نو ته پوښتنې وکړي چې د برزخ څه کیسه ده. باقاعده به د نږدې وخته پورې اوس هم په ډېرو علاقو کې چې بعضو وختونو کې به د زنانو د کورونه صفا کول وي، د مړي راځي که نه داسې نه وه. دا وایي پلانې مړی به راځي او پلانې به راځي او هغه به راځي، او بیا دا بعض پکې دا ووایي چې دا مړو د روحونه چې د به د قبرونو له پاسه راشي. اوس د دغو دا قصه کې کښېنه هغه جدا خبره ځکه چې هغوی خو چې څه ووایي، خو قرآن او حدیث کې دا نشتی چې مړی واپس راشي یا روح واپس دنیا ته راشي، دا نشتی. صرف یو پیر روح دنیا ته راځي. کله؟ نه نه هغه دې دنیا نه دنیا تلو نه بعد هغه دې دنیا ته راغی. بارک الله فیک. چې کله دنه روح واغستی سوالات او جواباتو دپاره بس د هغې نه اخوا به دا نشتی چې روح واپس راغلی، ځکه چې یا به روح په علیینو کې بره جنتیانو دپاره، او یا به روح په کوم ځای کې سجین کې چې دا د جهنمیانو جیل دی. دا نشي کېدی چې روح دی دنیا ته واپس راشي. دا ډکوسلي دي د قبر پرستو او د دې تصوف والا. او سبحان الله یعنی د دې خلکو دا خبرې چې وګورو د مشرکان نه دي، دا لکه یو خو هغه مشرک دی چې ځان ته مسلمان وي، یو مشرک دی، یو هغه دی چې بنیادي غیر مذهبه لکه هندوان. او د هندوانو هم دا عقیده ده. هندوان دا وایي چې هر سړی چې مړ شي د ده د روح واپس دنیا ته وپیرې راځي. نو کله د سپي په شکل کې راغلی، کله د انسان په شکل کې هر شکل کې چې راغی،
خو څو پیرې واپس راځي، اووه پیرې واپس راځي، او دلته دوی وایي روح واپس راځي. ښه د هغوی هغه پنډتانو منډتانو ته چې وګورو، د هغوی هغه قیسې ته، دلته د پیران میرانو د قیسو ته چې وګورې، دا ګمراهان چې کوي نو چې څو پورې درته ویلي نه چې دا د مسلمانانو هغه پیر دی او دا د هندوانو هغه پنډت دی، نو ته پکې فرق نه شي کولی، که نه کېږي پکې فرق. کېدای شي که دغه نه معلوم کړي، دغه هغه مالټې رنګې جامې هغوی اچوي، خو بعض پیران پکې موږ لیدلي چې هغوی جامې هم دقه استعمالوي، دقه رنګ والا استعمالوي. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. روح واپس دنیا ته راځي نه راځي، چې یو پرې لاړه بیا لاړه.